السلام علیکم ورحمت الله. طالب جان یو ګیله کوم او دا ګیله په شکل د یو سوال کې کوم او دا مې حق دی چې تا نه یو سوال وکړم او دا ګیله مې درنه حق ده. هغې وجه دا ده چې تا دعوه کړې ده د امارت اسلامي د مسلمانانو د نمایندګۍ. خو افسوس خبره دا ده چې ته کله هم افغانستان ته په کومه ورځ باندې داخل شوی په هغه ورځ باندې علما دا ټارګټ کېږي او د علما په داسې شان باندې ټارګټ کېږي چې دا نه ستا متضاد و. زه دا لیست د علماو دا جاري کوم، په دې کې به یو ګیله هم کوم. اول سوال بیا ګیله. دا علما دا نه ستا متضاد و، نه ستا ټوپک په تا پسې راغستی و، نه در سره جنګ کړی و، نه ستا خلاف دی کوم بغاوت کړی دی او نه چې دی د دوی کوم ویډیو یا آډیو کلیپ شته دی، بلکې په دې کې اکثره کسان داسې دي چې هغه ستاسو د امریکایانو خلاف ستاسو ملګري و، ستاسو په صف کې ولاړو. ایا د دوی ګناه به فقط دا نه وي چې د اهل حدیث و؟ فقط دا ګناه خو بیا نه وي چې دا سوچه مسلمانان دي؟ ایا د دوی د قتل خو به دا ګناه نه وي چې دا د عین د کتاب او د سنت دی؟ آیا سراس خو به نه وي د دې شاته د دوی مولایانو د دې علماو په وجلو باندې بس اګریمنټ خو به نه وي شوي؟ او ګیله مې دا ده چې یو شیخ رحم الله حقانی هغه قتل شول په افغانستان کې، د هغې په سر باندې تا په یو شپه کې 45 کسان د یو کور نه ونیول، 45 کورونه باندې د چاپه وواله او په هغې کې د یو کس د یو کور نه نیولی دی د یو مولا په سر باندې. لیکن د بل طرف ته د 500 نه واله د شپېته پورې دا مولایان دا څه ستا پولیسو ستا اردو ستا فوج ویوړلو، بیرته یې مړي ورته راولېږل او څه ستا د استخباراتو په لاس باندې مړه شو. خو د دې په باره کې نه تاسو تحقیق وکړلو، د دوی په باره کې نه تاسو تفتیش وکړلو، نه کوم انتقام واغستلو، نه کوم عدل قایم کړو، نه کوم حد قایم کړلو، نه هغه اظهار د افسوس وکړلو او نه څه ګرفتاري وکړله. د دې هېڅوک هم په دې کې ونه نیو. آیا دا مسلمانان نه دي؟ آیا دا افغانان نه دي؟ آیا دا انسانان نه دي؟ که چېرته مسلمانان نه وي خو بیا ووایه، که افغانان نه وي نو بیا مو ووایه، او که انسانان نه وي نو بیا مو ووایه. که نه ګناه دا ده چې دا واحد د قرآن او د سنت د عین دي، صرف او کتاب او سنت ته چې دعوت کوي او سره د دې دوی بیعت هم کړی دی اهل حدیث او وهابیانو. آیا د دوی بیعت تاسو ته منظور نه دی؟ که نه منظور دی، دا دوی هم څنګه خاموش کړي دي چې دا دوی هم د خپل مړي دپاره غواز هم قدرې نه اوچتوي، تا نه غږیله هم نه کوي، تپوس هم درله نه کوي، بار دنیا ته هم نه وایي چې زموږ سره ظلم کېږي، زیاتې کېږي. دا څنګه خلک و امریکې؟ دا تاسو څنګه خلک دلته داخل کړل؟ ستاسو په وخت کې دومره قتلونه د علماو نه دي شوي، مړه شوي هغه څوک دي چې هغه به د امریکې خلاف جنګېدل. نو طالب جانه دا که ستا رور وي او دا په تا باندې ډز کوي، که چېرته په دې هیبت الله باندې دا څه نوم یې دی دغه وزیر اعظم څه نوم دی، که چېرته هغه پرې ډز کوي هغه هیبت الله هم وجني، که چېرته په سراج الدین حقاني باندې هیبت الله ډز کوي نو هغه هم وجني. داسې مرګونه چې یو بل څوک وجني هغه خامخا مړ کېږي، نو هغه به د امریکایانو باندې به دغه مولیانو ډز کوو نو هغوی به مړ کړو. خو عام علماو ته هغه اوس نه ویلي. په دې ځای کې یو بل توافق ستاسو د یو بل قوم سره راځي. چنګیز خان تاریخ دا دی، تاسو د هغې تاریخ وګورئ. تیمور خان چې نوم و چنګیز خان، دی به چې کله هم په اسلامي ملک ته داخلېدلو نو اول به هلته د علماو قتل عام کولو. یو عجیبه غوندې توافق دی ستاسو د هغو سیاست هم رانیولی دی، هغوی په لاره روانې وي. که نه د دې لیدیسو د علماو په قتل باندې تاسو سودا کړې ده، داسې خو به نه وي. او بیا ولې پرې کوئ په دې باندې؟ مسلمانان دي، انسانان دي، په ځای د دې باندې چې تاسو افغانستان ته داخل شولئ چې هلته تاسو د افغانستان عوامو ته اقتصاد برابر کړی وی، تعلیم هم ورکړی وی، ورته امن هم پکې راوستی وی، هغو ته هم امنیت ورکړی وی، اقتصاد هم د منځ نه ویوړلو، دا هم نور قتلونه وکړل. تاسو وایئ چې امن هم راغلی دی. امن نه دی، مخکې به په جنګ کې محدود کسان په محدود ځای کې مړه کېدل، د جنګ ساحه معلومه وه، کسان یې معلوم و چې کوم به مړه کېدل و، چا به چې ډز کولو. اوس د قتل ځای معلوم نه دی. وجه دا ده چې څوک ماشومان خرڅوي، څوک جینکۍ خرڅوي هلته د ولږې نه او د فقر نه، څوک د فقر نه په کورونو کې مړه کېږي. یعنې هغه د قتلونو تحدید او دارنګې حد او دارنګې د هغې هغه اندازه هغه هم په 100 چنده باندې زیاته کړله. تعلیمي قتل هم ورله بیل وکړل، دغه هم بیل قتل شروع کړی دی او داسې په ټارګټ کلیننګ قتل دا هم بیل شروع کړی دی. اخر دا څه وجه ده؟ دا علما چې تاسو دا لیست ګورئ په دې کې ډېر زما نوم اورېدلی دی، پېژنم چې دا ستاسو په صف کې ولاړو، تاسو له چاندې کړي دي، تاسو را به منډې والي. د دوی ګناه څه ده؟ ګناه خو دا نه ده چې صرف قرآن او حدیث ته دعوت کوي، په صحیح اسلامي او سوچه دین باندې روان دي. ما ته همدا ښکاري. که تاسو سره بل کوم جرم وي کولی شئ چې تاسو یې نشر کوئ، ویډیو په شکل کې، آډیو په شکل کې یا بل. د یو رحم الله دپاره 45 کسان نیسئ، خو دا نور چې مړه کېږي غالبا دا چېرته چرګانو یا مچانو یا چېرته انسانان نو یا افغانان نو یا مسلمانان نو، بلکې مسلمانان چې کوم نه دي هغې ته ښه امن دی. محرم کې مونږ وکتل، اوس هم مونږ ته معلوم دي دفترونه چې هلته کوم ځای کې دي، هغو ته ښه امن دی. چې یا کوم صحیح مسلمانان دي دا ولې مړه کېږي ستا په حکومت کې؟ ستا اسلام کې فرق دی که دوی اسلام کې فرق دی؟ وجه څه ده؟ لږ وضاحت غواړو. جزاک الله خیرا.